یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده، اوس توبه وباسم معاف بشم، څومره ګناه دې کړې؟ وی جی ډېره لویه ده. وی د دې ځمکې عمره ده؟ وی جی دین هم لویه ده. د اسمانونو عمره ده؟ وی دین هم لویه ده. وی د خدای د رحمت عمره ده؟ وی نه، د هغې په مخ کې بیا هیڅ شی نه. وی خبره کوه. وی زما 10 زامنو او 11 مې لوڼه وي، وګرځېدمه زامنو له چا لور نه راکوله، ډېر تلاش مې وکړ خو چا لور نه راکوله. نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړه، یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه. یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه، هغه مې ځان ته په نکاح کړه. دا ګناه مې کړې ده، اوس معافي غواړم، توبه وباس. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو، فوراً دا آیات راغی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبرہ تو آیا دغه سړی ته اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی، ظلم دې کړی، نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منع امید کېږه. دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منع امید کېږه. ولی؟ دا الله شان دا دی، ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه سړی ته معاف کی، زکا انه هو الغفور الرحیم، زکا بخون کے اور رحم کون کے. پیغمبر ورته مبارکی ورکړه او ورته وی چې لونه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه هر څه درته معاف کړ. تاسو خیال راکړئ، الله په قران کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپل بدو پیمانه شي نو داغه د لپاره مستقل حکم راشي چې پروا مکوا، زما کار دادے چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے، تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تب غلطی کیا اس میں در معافی کو. زما عزیزان قرآن کریم کے بلزے کے راضی انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. یو سړی په غلطای باندې ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطای، هغه وخت کې نادانی بیوقوفی عقل کار نه، یعملون السوء بجهالة فنا پوهه یو ګناه وکړه ثم يتوبون من قريب او بیا توبه وباس نو الله فرمایي فاولئک یتوب الله علیه، الله د توبه قبول کړه. د دین او چت بل قانون دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابر دي د ګناه که بالکل بصفاش. پیغمبرو یا تائب من الذنب کما لا ذنب له، توبه استون کې د ګناه نه داسې دی چې دا اډو چری کړي نه. بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګناه نه داسې شي کيوم ولدته امه،
لکه نن چې د موره پیدا کی. تاسو خیال را عرض میں داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې با یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه به نه غواړم وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی د بیا خدای ته وی چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګلري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی ملائکو ته وی لري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش دیو بیا خدای ته وی چې یا الله کدی دروازې سره د کین علماء نو بیا نور څه نه وای الله ورته وی زیا دروازې سره کینه چې دروازې سره کینه چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وی چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کین استم نو بیا بغاګ نه الله وی زئی دننه کینه ته خو انسان ته وای داسي انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستا رحمت کې به څه کم راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وې چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ویم ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتل ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای چاته چې گویا کې حدیث په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچو لیونی به دمول تعویذونه به خلق تکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه ده دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ نا دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچو د خدای شانو اتفاقی اورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره چې په مخ اورغه نو دمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیونه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ادمګره ورته چې ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي
ما د لیونی د خولې نه داسې کلمات نه دي اورېدلي. دا کلمات یا د خدای کېدی شي او یا د خدای د پیغمبر کېدی شي. دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څو وخت کې ماین شو، د چې د چا غلامو هغه وتړلو، وی تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ کو ول دې خو ما مخ کوي دې بیا منس کوي داسې مخ. نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او رخ به داسې واړولو او نیت به او تړلل به خدای ته پوهیږي چې نور څه نشم کوي. خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو راخو چې د ملا غوښې په شګو پورې پاتې شو. ول توبه او باسي د محمد عربي نه هغه بلار سینه می توبه ده، لیکن د محمد رسول الله نه می توبه نه.